السلام علیکم ګلونو. څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم خبره وکړله په ټایټل باندې، او کوم ملګري چې هم نوي یوټیوبران دي، نوي یوټیوب ته راغلي دي، او هغوی غواړي چې موږ صحیح طریقه زده کړو د ویډیو د اپلوډ کولو چې کومه پالیسي د یوټیوب والا د معیار برابر ده او د هغوی په معیار باندې پوره ده. نو یوه طریقه خو دا کیدی چې تاسو کله یوټیوب ته راشئ، دلته کې ښکته دا پلس نشان دی، د اپلوډ دی، د دې ځای نه کیږي، خو تاسو به داسې نه کوئ. ټیک ده، تاسو به لومبۍ چې کومه دی نو را به شئ تاسو کوم ځای ته، میکس پلیر ته به راشئ، یا هر ځای کې تاسو سره خپله ویډیو پرته ده. ټیک ده، نو میکس پلیر ته چې تاسو راغلی کله هم، نو په میکس پلیر کې به تاسو خپلې ویډیو ته راشئ چې کوم ځای کې ستاسو ویډیو پرته ده. ټیک ده، د دلته نه به تاسو خپله ویډیو واخلئ، مطلب دا ویډیو زما سره دا 3 ډاټس دي شیر سیټ کې وینئ، دا به ورپسې ووهئ، بیا به شیر دباو کوئ. چې کله تاسو شیر دباو کوئ، نو دلته کې به تاسو ټوټل آپشن راشي، دلته نه به یوټیوب دباو کوئ، یوټیوب ته به ډایرکټ روان شي. دلته کې به تاسو د دې خبرې زیات خیال ساتئ چې دلته کې تاسو دا هر څه لیکلي دي، خو دې کې به تاسو یعنې زما دا دغه به تاسو ووینئ چې دلته کې ان لیسټډ زما ویډیو پرته ده. ټیک ده، دلته کې به دا تاسو په پبلیک کې دا نه ساتئ. ټیک ده که نه، دا به ډایرکټ خلکو ته نه خوروئ، دا به پبلیک کې نه ساتئ، دا به ان لیسټډ ساتئ. دا به ان لیسټډ کوي که دا ته چېرې تاسو سره پبلیک وي، نو ان لیسټډ شوله ده. بیا به داسې کار وکئ چې دلته نه ستاسو کار ختم شو، دې پسې به نیکسټ دباو کوئ، او دا دوه نشانونه چې کوم تاسو ته راځي، نو دا د دې دپاره دي چې لکه که ستاسو ویډیو د ماشومانو دپاره وي، نو تاسو یس ووهئ، که د ماشومانو دپاره نه وي، نو تاسو نو ووهئ. ماشومانو دپاره مطلب د ماشومانو څه د زده کړې څیزونه پکې وي، نو هغې دپاره به یس ووهئ، که نه وي نو د هغې دپاره به نو ووهئ. ټیک ده، بیا به ستاسو ویډیو روانه شي. دغه دی بره تاسو ویډیو وینئ، زما ویډیو روانه شوله، دلته نه کار ختم. اوس به انتظار وکړو لږ غونته کې څه ته، د دې ویډیو اپلوډ کولو پورې. ښه جي، د دغه ځای نه ستاسو کار نور ختم شو، تاسو به باقي راشئ وای ټي سټوډیو ته. ټیک ده جي، چې تاسو کله وای ټي سټوډیو ته راشئ، دلته به تاسو د خپل ویډیو تلاش وکئ، دې ځای کې به پرته وي زما ویډیو دا ده راغلې دلته کې. ټیک شه، کومه چې ما اپلوډ کړله هلته ستاسو د وړاندې، په دې کې پسې به دا ایډیټینګ نشان ووهئ، دا بره پنسل نشان وینئ په ویډیو د پاسه باندې. دې کې به دلته کې راشئ ډومبي نمبر ټایټل ته، دا که پرېږدئ او که ختموئ ستاسو مرضي ده، زه ختمومه. صحیح ده، دې کې به زه ولیکمه شهزاد استاد رباب نغمه. ټیک شوله، دلته نه زما کار ختم. دې کې تاسو هر څه چې لیکئ ستاسو مرضي ده. زه تاسو ته زر زر صرف دومره قدر ته کار دی چې تاسو ته زه زر زر ښیم چې دا ویډیو زما نه اوږدېږي بیا ډېره زیاته، نو زه به زر زر لاړ شم په دې باندې. دلته کې به تاسو د ویډیو مطابق چې څه هم لیکئ هغه به ولیکئ. بیا به داسې کار وکئ، دلته کې تاسو خپل تفصیل سره 2-3 کرښې ډیټیل ورکئ، هغې نه به لاندې کوز شئ، دلته به هیشټیګز لګوئ. ټیک ده، نو هیشټیګز چې کوم دي زما اول د ویډیو مطابق دي 2-3 هیشټیګز. بیا به داسې کار وکئ چې نور ستاسو مرضي ده چې څنګه هم تاسو ورکولی شئ او تاسو ورکوئ. ټیک ده، نو دغسې به تاسو دا ورکئ او بیا به له دې نه بیک شئ. ټیک ده، دا د 5 پورې 6 پورې 5 پورې کم از کم ورکوئ، زیات هم ورکولی شئ. دا نشان خو مخکې نه هلته موږ دباو کړی و، اوس به تاسو دلته کې دا تاسو چې ما کومه پبلیک خبره کړې وه، دلته نه به دغه کار نه وروستو دا پبلیک کړئ. ټیک ده، دې نه به بیک شئ، لاندې به راشئ پلیلیست ته. که تاسو پلیلیست کې اچول غواړئ، تاسو سره پلیلیست وي، زما سره دغه 3 پلیلیست دي. ټیک ده، خو پلیلیست به پسې ووهئ، که نه اچول غواړئ نو دغې نه هم تیر شئ. لاندې به راشئ ایډ ټیګز ته. ټیک ده، ایډ ټیګز کې به تاسو داسې کار کوئ چې دلته کې به تاسو لیکئ چې کم هم ستاسو ویډیو وي هغه به لیکئ. بیا به پسې دا لاندې کامه نشان چې کوم دی کامې سره خوا کې په دې باندې هم کیږي، او که دغه نه وي نو صحیح طریقه دا هم ده، کامه به دباو ونیسئ، سوري کامه به تاسو دباو ونیسئ، کامې نه نه راځي خو بهر کیف د دې نه کوئ. ټیک ده، داسې چې تاسو کله دغسې دا نشان کله لیکل چې کوم دي نو دا داسې بندیږي، نو ستاسو پوه شئ چې لکه ستاسو ټیګز ولګېدو، او که چرې نه دا لیکل داسې وي چې دا بندیږي نه، زه پسې دا ښکته نشان وامه ډاټ سره خوا کې، نو دا به پخپله بند شي، ګورئ ورته. ټیک ده، نو دا ټیګز تاسو ولګېدل، دا چې څومره هم تاسو ورکوئ تاسو باندې منحصره ده، نو هغومره ورکوئ. ټیک ده، بیا به تاسو دلته کې نه دا ویډیو باندې د سیو نشان ووهئ. ټیک ده، چې سیو باندې تاسو کله ووهله نو د سیو نه به ډایرکټ لاړ شئ، د یوټیوب نشان وینئ، د خپله ویډیو به پلی کوئ. خپله ویډیو چې تاسو کله پلی کړله نو دا به پوره واچ کوئ، 1 پیره، او بیا به د بیا دپاره به تاسو دا خپله ویډیو نه غږوئ. ټیک ده، نو د دې سره به ستاسو چینل باندې اثر نه پرېوځي. بیا بله خبره دا شوله
چې د دغه خبره مې کوله د واچینګ، نو تاسو خپل چینل نه 3-4 واچ ټایم یې چې کم دي نو 3-4 پیرې واچ کولی شئ. هغه طریقه او د تمنیل طریقه راته په بله ویډیو کې انشاءالله ښیم. ویډیو رانه ډېره زیاته اوږدېږي. ستاسو د اورېدو یو جهان مننه. کومو ملګرو چې هم زما نه دغه غوښتنه کوله نو انشاءالله چې هغوی ته به دغه رسېدلي وي او مزید به بیا په دغې باندې کار کوو. که تاسو زما سره مرسته کوئ، ستاسو د اورېدو او ستاسو د ټایم راکولو درست جهان مننه.